د قیامت په ورځ به ټول انسانان پښیمانه وي. که د یوې لحظې لپاره فکر وکړې او دا پوښتنه درنه وکړم چې که همدا شیبه ملک الموت یا عزرائیل علیه السلام درپسې راشي نو ستاسو احساس به څه وي؟ آیا پښیمانه به نه شئ؟ ټول په دې ښه پوهیږي چې عزرائیل علیه السلام د څه شي لپاره راځي، مګر هیڅ انسان هیڅ مخلوق په دې نه پوهیږي چې کله او چیرته راتلونکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم شاوخوا 1400 کاله مخکې بشریت ته د دې خبرداری ورکړی چې د قیامت په ورځ به ټول انسانان پښیمانه وي. ګناهګاران به په دې پښیمانه وي چې ولې یې ژوند عبث تیر کړ، ولې یې توبه